آیا د عباس ستانکزي مخکې رښتیا د شرابو بوتل ایښی دی؟ سلامونه درنو لیدونکو، حقیقت یې په دې ویډیو کې وګورئ. سیار هلمند په نوم یو کس لیکلي، څو ورځې مخکې مې لیکلي وو چې تر ټولو ښه کسان دا دي چې د دښمن په څیر نه واوسي. نن په فیسبوک کې د طالب لنډغر عباس ستانکزي دا فوټوشاپ شوی انځور ښکته او پورته کیږي چې ګواکې په خوا کې د شرابو بوتل ایښی دی، خو په حقیقي انځور کې د شرابو بوتل نشته. زه د عباس ستانکزي په منافقت کې نه شک لرم، نه هم د شک خبره ده، او په دې اند یم چې په یو انسان کې چې څومره وجدان مړ وي چې د بېګناه انسانانو وینه بهول توجیه کولی شي، له هغوی څخه د زنا، شرابو او بلې هر فحشا تمه کیدلی شي. اما موږ طالبان نه یو چې دښمن به د دروغو او جعلي انځورونو په مټ ملامت ښکاره کوو. موږ طالبان نه یو چې خپل ملي پښتني ارزښتونه به په نامرده دښمني کې له پښو لاندې کوو. موږ طالبان نه یو چې وژل شوي طالبانو ته به ملکي کلیوال وایو، یا به هم د اردو مړینې وژل شوي سرتیرو ته به ملکي کسان وایو، ترڅو زموږ دعوه په حق ثابته شي. زموږ دریځ حق دی او د ځوانانو نه مې هیله ده چې فوټوشاپ شوي انځورونو پورته کولو باندې دا دریځ باطل نه کړي. زموږ او د دوی فرق همدا دی چې که موږ دښمني کوو په میړانه یې کوو، حق په باطل نه توجیه کوو. د ستانکزي په انځور کې د شرابو بوتل جعلي دی، خو د سیار د خبرو په تایید سره باید ووایو چې د انسانانو وژل د شرابو څښلو څخه ډیر زیات بد دی. اسلام انسان ته د خپل ځان د وژلو اجازه نه ورکوي، نو څنګه به د بل انسان د وژلو اجازه ورکړي؟ دا هم د یادونې وړ ده چې عباس ستانکزي یو جعلي انسان دی. همدا ګیره هم د خلکو د نیوکو له لاسه پرېښودله، خو بس کلیوال طالبان چې له حقیقته خبر نه دي، له نوموړي یې اتل جوړ کړی دی. لورانې او نور اولادونه یې عصري زده کړې کوي، دوبۍ کې کورنۍ ژوند کوي، او دلته افغانانو ته وایي چې تکړه شئ، جهاد وکړئ او هغه دنیا مو جوړه کړئ، خو خپله یې ټول کار د دې دنیا په جوړولو روان کړی دی. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک یې کړئ، او که په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ. که زموږ یوټیوب چینل مو هم سبسکرایب کړی نه وي نو زر تر زره یې سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.